په زندګۍ کې به تاسو داسې خبرې ډېرې اورېدلې وي چې یو سړي 4 ښځو سره واده کړی، یا داسې به مو هم اورېدلي وي چې 5 ښځو سره یا 8 ښځو سره یې واده کړی دی، او داسې خبرونه په سوشل میډیا کې هم ډېر زیات گردش کوي. خو داسې به مو نه وي اورېدلي چې یوې ښځې 4 یا 5 کسانو سره واده کړی وي، او هغه هم داسې چې ټول په دې خبره باندې، یعنی ټول خاوندان په دې خبره باندې راضي هم وي. بالکل دا خبره صحیح ده. تاسو سره نن یو داسې واقعیا په تفصیل سره ذکر کوم چې دغه واقعیا چې د په انډیا هندوستان کې شوې ده، بلکې هلته یو پوره خاندان، یو پوره کلی دی چې دغسې کار کوي. نو د هغې انټرویو تاسو سره شریکوم چې دغه 5 ورونو څنګه په شریکه باندې یوه خور ساتلې ده او بچي ترې هم شته. د ټولو نه اول تاسو د خواست کوم که زموږ په چینل کې نوي یئ، خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې زموږ معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. نو موږ تاسو ته په دې باره کې ذکر کولو چې د 5 ورونو یوه خور چې یوه ښځه ده، دا په هندوستان کې یو علاقه ده چې دغلته ټولې جنکۍ چې دي هغوی د یو کور هلکانو سره واده کوي. دا یو وړوکی غوندې کلی دی چې ګانجورتن نوم دی، او په دغه کلي کې دغه عجیبه غوندې روایت مخې ته راغلی دی چې په دغه کلي کې په هر یو کور کې صرف یوه انګور وي، یعنی یوه ښځه وي، او هلته چې هر څومره ورونه وي نو هغه دغه یو جینۍ سره واده کوي. دا د حیرانتیا خبره ځکه ده چې په هر یو کور کې که 10 هلکان هم وي نو دغه یو ښځې سره واده کوي. د دوی مقصد دا دی چې د دوی کوم پټي دي یا د دوی کومه ځمکه جایداد دی نو دا بل کور ته لاړ نشي او دا په یو کور کې په شریکه باندې پاتې شي. دغه ټول ورونه چې کوم دي دوی په پټو کې کار کوي، او دغه یو ذریعه ده چې دوی د دغه لارې نه رزق ګټي او معاش ګټي. نو د دغه خلکو په وینا چې وایي دلته په یو کور کې یو جینۍ 10 ورونو سره هم واده کړی دی. په دغه کلي کې یو کس اخبار سره انټرویو ورکوله، ویلې چې موږ ټول ورونه په شریکه باندې دغه خپل یوې خور سره بدکاري کوو یا همبستري کوو. دوی ورته همبستري وایي، او دا یې هم ویلي دي چې یو ورور د بل ورور نه سوځي، یعنی نه جیلیس کیږي. او دا زموږ په کلي کې وایي چې یو سخت قانون دی چې هر سړی به په کور کې صرف یوه ښځه ساتي، یعنی که 4-5 ورونه یوه ښځه به ساتي. او دا هم معلومه نه ده چې دغه ښځې نه کوم ماشوم پیدا شي، دا معلومه نه وي چې دغه ماشوم یې د کوم پلار دی. خو کوم یو چې مشر ورور وي زیات حق پرې د هغه وي، او دغه ماشوم چې دی دا د مشر ورور یادیږي. نو نور دوی په شریکه باندې خپله زندگی تیروي، او دوی دغه خپل رسم رواج چې دا په نکاح، یعنی د دوی چې کوم هغه نکاح ده هغې سره هم نه کوي، بس فقط دوی صرف دغه خپل واده وکړي او دوی خپل کورواله هر یو ورور دغه یو ښځې سره کوي، په شریکه باندې یو ښځه ساتلې وي. قدرمنو د الله پاک لاک شکر ایستل پکار دی چې موږ تاسو مسلمانان یو او په یو ښکلي دین اسلام باندې مشرف یو، او ښکلي دین اسلام زموږ ستاسو د لارې رڼا ده. که نه نو د داسې خلکو نه عبرت اخیستل پکار دی چې دا په کومه ګمراهۍ کې دا خلک اخته دي. الله پاک دی زمونږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو هدایت را په برخه کړي، او داسې خلکو ته هم الله هدایت وکړي چې دوی هم مسلمانان شي او د داسې ګناهونو نه وساتل شي.